مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې د فیسبوک پیجونه او لایفونه همیشه ریپورټ کیږي نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ نو له دې سره به زموږ د ویډیوګانو نشریدو سره به تاسو ته خبروای درشي جزاک الله خیر قاری صاحب محترم جواب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مهرباني وکړه شاهین صاحب ته قاری صاحب ته انجینر صاحب ته او جنرال موبین صاحب ته ټول مرګرو ته د سلامونه ورسیږي وعلیکم السلام ورحمۃ الله بس د قاری صاحب نه مې دغه پوښتنه ده دغه شلو کلو کې د سولې چیغې ونه کړلې نه سوله غوښتله او نه جنګ او وحشت ته دی دوام ورکړی و او د دې چې دا کومه جلسه وکړله او بیا دې کې دی ټولو د سولې نارې وهلې او د سولې نارې دې سره وهلې نو دغه فشار عامه دی په زړه کې دومره صادقه و او که نه کوم خواته دی باندې فشار اوسې دی دا نارې وکړلې که نه دغه مې پوښتنه وه قاري صاحب نه ریاض صاحب واضحه خبره ده په دوی باندې فشار ده او که په دوی فشار نه و دا خلک د اسلام دومره کلک دشمنان دي چې په الله قسم خورم که چېرته په دوی باندې د جهاد زور نه وای په دوی باندې د جهاد فشار نه وای دوی به په دې خاوره کې د اسلام نوم ورخ کړی و درته دا خلک ما مخکې په لایف کې ویلي دا د کمال اتاتورک مصطفی کمال اتاتورک وی هم صنفیان دي دا د هغې هم فکره هم نظره خلک دي دوی د اسلام نوم نه غواړي دوی د جماعت نوم نه غواړي دوی د اذان نوم نه غواړي دوی تاسو به یاد وي چې کله اول قدرت ته راغی دا خلکو به په اسلامي شاعرو پسې ملنډې وهلې تاسو به یاد وي اول وخت کې حنیف اتمر چې کله اول واک ته راغلی و حنیف اتمر تاسو به یاد وي په یوه کنفرانس کې ویلي ټولو بدبختیو هغه چې د مور چې دا په هېواد کې مدرسې دي دا دیني مدرسې چې دا د ټولو بدبختیو مور ده دا د تروریزم مور ده تروریزم دې ځای نه زیږېږي او تاسو به یاد چې په هغه وخت کې به دغه کابل کې ملحدان به په اسلامي شاعرو پسې به یې ملنډې وهلې په اخبارونو کې به کله به یوه موضوع چاپ کړې په اسلامي شاعرو پسې به یې ملنډې والې وي کله به بل دا د اولې ورځې نه د دې لپاره د غني امریکایانو د دې په خاطر را مخکې کړو چې په 2014 کال کې د امریکایانو دا تمه وه چې دوی به کامیاب شي خو د خپله ماتې به جبران کړي دا سړی په دې خاطر را مخکې کړو چې د وژنو دپاره یې را مخکې کړو چې دا ملت بدریغه ووژني دوی او داسې یو څوک نه وي په دې ملت کې چې دوی ته ووایي چې دا ولې وژنې او تاسو به یاد وي په تېرو شپږو کلونو کې اشرف غني تر اوسه پورې څوک نشي ثابتولی چې اشرف غني د امریکایانو کوم بمبار غندلی وي څوک نشي ثابتولی دا زه په چیلنج ویلی شم په تېرو شپږو کلونو کې څوک نشي ثابتولی چې امریکایانو اشرف غني د امریکایانو کوم برید غندلی وي دا دې په خاطر واک ته راوستو خو کله چې امریکایان پوه شول چې جګړه نشي ګټلی د جګړې وخت تېر شو د دې سړي وخت هم تېر شو دی د جګړې دپاره راوستل شوی و دی د افغانانو د بدریغه وژلو دپاره راوستلی شوی و دا چې نن دی دا خبرې کوي دا په دې خاطر چې دی پوهېږي چې وخت تېر ده امریکایانو چې کوم څه دپاره راوستی و هغه کار ونه شو امریکایان تښتي مات دي نو دته هم نور ضرورت نشته په دې خاوره کې ځکه په ده کې خو بل کمال نشته په ده کې کمال دا و چې په هره غونډه کې که خارجي کنفرانس به وو که داخلي کنفرانس به همدا خبره به یې کوله چې موږ د نړۍ د امنیت په لومړۍ کرښه کې یو موږ ستاسو دپاره وینه ورکوو ستاسو دپاره قرباني ورکوو همدا خبره اوسه پورې هم کوله چې د امریکایانو سره زموږ دوستي چې دا د وینې او د غوښې قاری صاحب محترم واضح بند شو محمد اکبر فقیریار وروره مهرباني وکړه مایک دې خلاص کړه محمد اکبر سوال وکړه انجینر صاحب را بشه د بل ورته آفاق په نوم باندې ده هم کار ښه قاری صاحب که چیرې زموږ غږ لرئ غږ شته قاری صاحب در سره اسماعیل صاحب سلام در ورسي بالکل غږ مو شته ورحمة الله وبرکاته قاری صاحب یو سوال به زه هم وکړم قاری صاحب محترم افغانستان کې خو بېشکه چې افغان خلک مسلمان دي الله تعالی چې افغان خلک پېژني خدای خو دغه دولت خپله باندې دغه سیاف ووایي چې که امریکایان د موږ نه لاړ شي د موږ سلا دی یعنې 20 کاله دوی تکیه په امریکا کړې وه دوی تکیه په کافرو کړې وه الله یې د یاده وتلی وه بنا چې امریکا څه یې اوس د دې الله ورپه یاد شو
داسې رقم حساب دی قاري صاحب تاسو داسې وضاحت غواړم دا خو ملنګ صاحب ګوره دا د خلکو دپاره دا خو هغه د فرعون چې کله غرقېدو نو فرعون هم د غرق د اخري غرقېدو په وخت کې دا ووی چې آمنت انه لا اله الا الذي آمن به بنو اسرائیل فرعون څومره لوی بدمعاش و خو د غرقېدو په ورځ دا خبره کوله چې زه په هغه رب ایمان لرم چې بني اسرائیل ایمان پرې لري خو الله تعالی څه وی ته ووی د فرعون په باره کې راځي چې کله چې دا چیغه وویله چې آمنت بالذي آمن به بنو اسرائیل نو یوه ملایکه راغله چې د په خوله کې خړې کېښوې خړې په خوله کې ورته خته کړې او الله تعالی وی دی چې الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الآن اوس ایمان لرې وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين دا څوارلس کاله به د ناټو په څنګ کې د امریکایي جنرالانو په څنګ کې چې ولاړ وي هغه وخت کې د الله نه امداد ویل نه وخت و خوب بکشید هغه وخت کې ویل دی الله نه امداد نه وخت و هغه وخت کې ویل دی الله نه امداد نه وخت چې د امریکایي جنرالانو سره به یو ځای د افغانانو په کورونو د چاپو د بمبارونو پلانونه به جوړول نن دا خبرې دوی ته په ګټه او په درد نه خوري حافظ احسان الله اسحاق صاحب قاری صاحب که تاسو هغه اجازه وي هغه ویډیو هم بیا تیاره ده تاسو چې نشر کړی په ټویټر کې چې نشر کړی هغه ویډیو بیا خیر واچوي فاین ورته چې کوی چې کله داخل خپل قضاوت وکړي دا چې موږ وو یو انجینر صاحب یا قاری صاحب یا تاسو وو یا تاسو نشته و کې بهتره ده چې یو وار وایي چې دغه سړی څه وایي په خپل لاس په لمر کې بالکل تاسو غږیږئ زه دا ویډیو راسره دا غوړور کوم مایک خلاصولای سي مایک د ورور دا ختم شو بیا کړسو نو د منګه پاپ صاحب چې دا بیچاره ډیر خطا شوی دا او د خپل غوري تاسو مهرباني وکړئ شاین ورته څه پلی کا ویډیو چې وی ګورو دوستی با کفار دوستی با دشمنان اسلام قطعا در هیچ قاموس از قوامیس دین و مذهب جواز نداره و این را شما پیدا کردن نمیتونید احکام اسلام در این مورد برادران صریح است ما جهاد به خاطر اقامه نظام اسلامی کردیم در این نظام اسلامی غیر از مسلمان دیگه کس در اینجا گنجایش نداره در کار خود مواظب باش بر شما هم لازم است و به همه مسئولین جهاد لازم است که با تعهد خود پایدار بمانیم و در تعهد خود غدر نکنیم خیانت نکنیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده که در او دنیا برای هر غدار در پالوی پالکونش در پشت سرش یک جنده بالا میشه و این بالا شدن جنده به اندازه قدر هر کس می باشه و از مسئول مسلمان ها کرده از امرای مسلمان ها کرده خدا نخواسته اگر غدر بکنن دیگه غدار بالاتر نمی باشه خداوند ما شما را از او نگاه کنه خداوند هم امرای ما شما را و هم مجاهدین ما شما را و هم قماندانای ما شما را با زندیق و مرتد هیچ نوع تماس هیچ نوع نشست و برخاست هیچ نوع گپ زدن شرعاً جواز نداره با مرتد خرید و فروش هم شرعاً کردن نمیتونی با مرتد مصافحه کردن نمیتونی از مرتد پرسان کردن نمیتونی که امیر را کجا رفته و اگر مرتد است پیشت پرسان کنه امیر را برش نشان دادن نمیتونی این حکم شریعت است مقاطعه با اونها واجب است به این لحاظ با یک کمونیستی که اصلا مسلمان بوده و باز کمونیست شده هر کافری که اصلا مسلمان بوده و پسان کافر شده این مرتد است با مرتد هیچ نوع تعامل جواز نداره با مرتد هیچ نوع گپ زدن جواز نداره با مرتد هیچ نوع مصافحه جواز نداره دا ویډیو ډیره وګړه د ورونو پوښتل چې دغه سړی د انجینر صاحب خبرې هم راځي شاین ورته صاحب دغه نه پسې دا کوم خبرې پرون کړې دي هغه هم راوړم هغه ویډیو بل ده یا بل ویډیو هم راوړم هغه راوړم پاپ صاحب نه دا پاپ صاحب سے خدای دې لعنتی کې جنډا باندې راټو ولاړې دي کې جنډا دې نه به د بسونه لوی جنډا به ټول دنیا ګوري تن افغانان داسې جنډا په ولاړې خدای دې هلاکی لکه څنګه چې موږ ورس په دې خپل هغه باندې دا بیجایا
فتوو باندې بې ځایه د حدیث او د قرآن عظیم شان آیاتونو نه تحریف کول او د خلکو افغانانو ذهن بدلول څنګه چې دا وکړي ان شاء الله دی به دغسې غټه جنډه ولاړی پکې او الله به شرمي لکه اوس چې وشرمېده او بس د دغه ارمان ده چې کله له خیره سره په دې اریانا چوک کې ځوړندي ګیره مسکامه کړې ده تاسې وګورئ ګیره هغونه نه دغه مخکې څونه وه دا ویډیو به تیاره ده هغه محترم انجینر صاحب قاري صاحب هم تو پرې راشه دا ویډیو به هم وګوري د ملګري چې دغه رقم خلک موږ باندې دغه 20 کاله حاکمان وو این جنگ طالب در برابر ما نیست برادر. طالب جگرگوشه ما، طالب عضو وجود ما، دا اول خبری طالب نور دیده ماست. الساکت عن الحق شیطان اخرس. کسی که حق را نمیگه شیطان گنگ است. قرآن میگه که اینا را خوب بکشین، خوب. معنای خوب کشتن نمیفهمین، بزجر بکشینش، بزجر بکشینش. ای ملعونه خوب بدار بزنیشانه، یعنی بانیم که یک ما مردم سعیلش نکنه، خوب دستی راست و پای چپش قطع کنین و خوب از روی زمین گمشان کنین. ما برایتان میگم 5 نفر از این جنایتکارای متکرری که انتحاری را بیار ببر، بم را بیار ببر، 5 نفرشان در 5 دروازه کابل برای یک هفته اوزان کنه. پردای کٹ ترنی مشبوی به دنیا بسیار وزر کردیم جناب رئیس، بسیار وزر کردیم دنیا تو وزر و اگر دنیا ما را اعلا بته خدا ما را اعلا نمید. دوستانو جناب رئیس بسیار وزر کردیم به دنیا بسیار وزر کردیم جناب رئیس، بسیار وزر کردیم و اگر دنیا ما را اعلا بته خدا ما را اعلا نمید جناب رئیس، بسیار وزر کردیم و اگر دنیا ما را اعلا بته خدا ما را اعلا نمید. دوستانو سوله په دې کې هیڅ شک نشته چې ضرورت ده، مګر دومره چې د منګ ضرورت ده دومره د طالب ضرورت نه ده. بشه د تا ډیر ضرورت ده چې نور هم ځکه غصب کی نور دیم چاغ شي او په هندوانو باندې نور هم ځان تدوي. ما ورتک صاحب ډار شوی ده، شاهین صاحب دا ډار شوی ده چې ما ځوړندوي اوس وایي دا سوله کوي چې ځوړند مې نه کړي ځکه وایي د موږ ډېر ضرورت ده. عثمانی صاحب محترم السلام علیکم و رحمت الله تعالی. بعض ورونه رسی قاری صاحب نشته دي د استودیو ما ډاون قاری صاحب نشي داخله دا له عثمانی صاحب تاسو ته تاسو زاهد افغان سلام علیکم مهرباني او عثمانی صاحب انجینر صاحب دوړ حضور لري قاری صاحب نشته دي د دې په حضور کې تاسو کولای شئ هغه سوالونه چې تاسو سره مطرح دي مهرباني زاهد افغان مهرباني وکړئ. السلام علیکم انجینر صاحب، عثمانی صاحب، شاهین وردک صاحب، قاری صاحب میکه غوري ټول ښه راغلاست، ستړي مشئ. خوشاله وکړه د خوشاله ورحمت الله وبرکاته. خیر انجینر صاحب دا مخکې د سیاف ویډیوګانې دلته پخش کړي دغه به زه پې ور اضافه کړم. دا هغه کس ته چې د په پېښور کې د دعوت پوهنتون چې درلوده دعوت او جهاد او بیا دلته په کابل کې د جهاد نوم ته لري یوازې دعوت پوهنتون د اوس نو دلته محصلینو ته وایي دا مشهوره د ټولو ته وایي محصلینو ته یو ورځ خبرې کړې هغه ویل چې که زه ولیدلم چې ظاهر خان څخه ورغلم یا ظاهر خان ته مې لاس ورکړ یا ظاهر خان سره مې ناسته وکړه نو د دوه حالتونه به خالي نه یم، یا به مرتد شوی یم یا به لیونی شوی یم. بیا همدا و چې د قانون اساسي لویه جرګه کې په 83 کال کې ظاهر خان ته د بابا لقب ورکړ چې دا د ټول ملت بابا ده. نو زه نه پوهېږم دا څنګه د ده وجدان او ضمیر ده چې دته خپلې خبرې نه ور یادېږي چې ما مخکې څه کړي وو او اوس څه وایم. او بله خبره دا ده قاري صاحب خو نشته انجینر صاحب پوښتنه ستانه وکړم مهرباني دغه امریکایانو خپله فیصله نهایي کړه انجینر صاحب بله ورځ به تاسې دغه خبرې اورېدلي د لوی درستیز خبرې به تاسې اورېدلي چې 2.5 کسان به دلته پاتې کېږي. نو اوس همدا د امریکایانو موجودیت ده په افغانستان کې چې دغه داخلي غلامان هم دلته خنډ ګرځېدلي د اسلامي نظام وړاندې. که چېرته امریکایان دلته پاتې کېدو والا او دا دوه ګونې خبرې د دوی دا دوه ګونې دریځ د دوی نو آینده کې به بیا موږ د دې سره جنګ ته ځو یا د اسلامي نظام په وړاندې خنډ یا که دوی لاړ نشي دغه خبرو د سولې د مذاکراتو هغه به آینده به څه رقمي. مننه انجینر صاحب. زاهد افغان صاحب الله د خوشحال لره دوی خو دوی به ځي انشاءالله دوی 2.5 نه سي پرېښودلی دا د دوی نهایي فیصله نه ده او نو دوی داسې فیصله کولی شي ځکه دوی چې کوم پروتوکول لیکلی ده کومه معاهده لیکل شوې ده د مجاهدینو سره په هغې کې دا دی چې دوی به ټول کاملا وځي بغیر د ډیپلومات نه به یو کس هم د دوی دلته موجود نه وي
نو دا چې کومې خبرې هغوی کوي هغه د دې نوې حکومت د جو بایډن دپاره خبرې کوي. نو دا انشاءالله چې د دوی خبرې وایي دي دا یو هم نشي کولی او کوي کی نو چې موږ 1.5 لک فوج درزوو او پسې اخلو یې او له ملک نه ورکوو په ګونډو کوو یې نو 2.5 زره خو د 1 غنټې خبر ده انشاءالله. دغه هېڅ غم نشته دا به هلاکېږي انشاءالله، دا به تښتېږي او د دوی سره موږ معاهده کړې ده، معاهدې باندې که ونه درېږي سنګرونه تاوده دي انشاءالله چې دې نه به نور هم پسې اخلو او شرموو به او پاتې دغه ملګري چې دي ملګري هم ورخطا دي. تاسې وینئ چې مخکې به دوی کومې خبرې کولې سار نیسو سنګر یې نیسو او سر یې وهو. اوس هغوی وایي چې موږ صلح غواړو موږ ژاړو. نو خدای پاک به دوی نور هم شرمنده کړي انشاءالله. انقلاب د موږ اسلامي انقلاب د موږ د جهاد غږ د شریعت اواز را روان ده په افغانستان کې به انشاءالله شرعي نظام ډېر زر راسي، ډېر کم وخت پاتې ده او دوی که سامسول توبه یې وکړه هغه ورته اعلان شوې ده که بې نه کړه انشاءالله چې د دوی په ډېر کم وخت کې اریانا چوک ډېر په انتظار ده او خلک مجاهدین هم په انتظار دي انشاءالله چې ورمخکې کړو او دې نه هېڅ فکر مه کوئ تاسو دغه باندې بالکل فکر کوئ. مننه زاهد صاحب تاسو سوال خلاص شو سټډیو ډکه ده که نور ورونو ته لږ وخت ورکړي د سوالونه او که عثماني صاحب هم دلې دی. مننه شاهین صاحب مننه. زه به کوز شم نور څوک راځي. قربان دې سم الله دې وکړي خفه نه شو الله مو وساته. مهرباني قیس همدار صاحب مهرباني وکړئ عثماني صاحب درته د موسی